دلته په دې ویډیو کې د مشران لګیاري کار کوي او د کشران ورته ولاړ دي. تاسو به حیران شوئ چې د کشران ورته ولې ولاړ دي. ته څه وایي؟ نن سهار چې راپاڅېدم نو خبر شوم چې تا ته دعوتنامه راغله چې روډ کار له راشه، او دا هم راته ووایي چې روډ کې ګټان دي، لوی لوی کمرې دي، هغه لرکول غواړي. نو ما هم ورته ووایي چې زه د موسی علیه السلام نسخه یم او ګټ لرکول موږ ته څه شی دی؟ دا خو وړه خبره ده مړه، راځه چې ورځو. ما جو بسم الله وکړه او روان شوم. د شپې چېرته باران شو نو د ځمکه داسې لمده پرته وه، ښکلې لمده، د موسم ښکلی داسې غرمه پرې لګېدلې، ښکلی پشه مې داسې وه، ښکلی پړقېده. په لاره کې نظر مې د قاري صاحب دلې په دې کور باندې ولګېد او ماشاءالله مې وویې، ځکه چې په دې باندې یو څو میاشتې مخکې کار شروع شوی او کمپلیټ شو تقریبا. دلته په دې لاره کې مې 2 هلکان ولیدل چې هغو مالۍ راغستې وې. نو ما ته یې زما وړوکوالی یاد کو، موږ به په وړوکوالي مالۍ خرڅولې او دونه لرې لرې پورې به خرڅولې چې هلو سوچ یې مه کوه. دا مخونه به مو تور شوي په دې غرمو کې به روان وو. لیکن هله به چې لږې غونې روپۍ مې میلاو شو که نه، هغه به ډېرې زیاته خوشحالي وه، موږ به ډېر زیات خوشحاله وو. په وړوکوالي کې بزنسمین پاتې شوی ما. دلته په دې لاره کې مې یو 2 ماشومان ولیده کوم چې د بازار نه را روان وو. نو ما ته زما بچپن یاد شو. زه چې به کله د دې عمره وم ما ته وایي بازار ته مه ځه، ګاډی به دې ووهي، ته لا وړوکی یې. نو په دې کې زه د کار ځای ته هم ورسېدم چې دلته مې چې وکاته سیوټر لګیا دی، کسان هم لګیاري کار کوي، روډ تقریبا قابو شوی و. کته مې وکاته کته سړي لګیاري کار کوي، دیوال کوي، ډبی کوله. بره چې مې وکاته کسان لګیاري پورې ځانه پورې سین سین کوي، پورې د ښکلي ویو ده، باران شی دی، ښکلی موسم دی، او دا یو سړی پکې لګیا لکه مشورې کسان ورله ورکوي چې د ګټې به داسې ږدئ، روډ یې دغه سم کړی د ګټان یې تېر کړي دي، روډ یې غټ کړو تقریبا. ما جو بسم الله کړه او را روان شومه. ګټې مې کاتې کاتې چې ګټ په کوم ځای کې میلاویږي جو راورسېدم دې ګټانو ته. ګټ میلاو شو، ګټ مې ور واخیست شو، هلته مې ورسو. بیا مې کار وکړ، یو دیوال پکې ما وکړو تقریبا. دلته چې راغلم جو کار اچانک داسې ټول کسان ناست وو، زه ورسره هم کېناستم، اوبه مې وڅښلې د خیره. بیا په انتظار وو چې اوس به له پاسه نه هغه شی راشي، هغه سیوټر چې څه ته وایي که نه، زموږ علاقه کې خلکو ته چاول وایي. نو چې په دې کسانو مې نظر واچو، زیات کسان پکې د کار نه وو، کمو کسانو کار کوه، زیاتو کسانو ته ښونه کوله. دا ګټه هلته کېده، دلته کېده، داسې لګیا وو. پاکستان دی نو د کار پکې څوک نشتی او خونو والا پکې سیوا دي. هر چا ځان کېناستو طرف ته وباسه چې زه کېنم. دلته پکې د خانجي نمبر 2 او کاکاجي نمبر 3 غوسه شو یو بل ته، لږ غونې غوسه شو چې دا روډ دې کس کړی دی، بل وي دې کس کړی دی، داسې یو بل کې لږ غونې ورغله که نه. خو پته نه لګي بیا چېرته زما لیکچرې ګوري چې پخپله یو بل کې روغ شو، لکه درېیم کس ته پکې ضرورت رانغی روغ یې کولو. دلته پکې بیا یو قاري صاحب راغی چې هغه په دې روډ باندې ګاډی راخېژو، خو روډ داسې جوړ شوی او داسې جوړ شوی چې موټرسایکل له پکې ریورس ورکړو. قاري صاحب هم زما خیال دی مسافرۍ نه راغی او دلته ښه په عذاب شو. دا ګاډی به یې چا راویستو داسې لکه ګردونه چې ګټې وله وباسي، داسې سم ټوپونه به یې واله، ګاډی به سم درنجېده. دلته د کسان پکې یو ځان اوبه یې جوړلې. مونږ ورته ووایو چې دا پیپ به روستی بوځئ، دا بره دیوال وکړو، دا روډ جوړ کړو، خو دوی ته چا اورېده؟ دوی لګیا خپل کار دی، کار ویره او دغه پیپ یې ښخ، لیکن پورته پیپ یې نه شو راویستی. او بیا کېدای شي دغه کار کې د دوی پیپ مات شوی هم وی، ځکه چې په دې کې غټ غټ کمرې وې، غټ غټ ګټان پکې راوتي وو، د کمو د لرې کولو لپاره چې زه سپیشلي راغلی وم. نو د ډېر کار کولو نه پس زه ډېر زیات تږی شوم او راغلم چې د کولر سره کېناستم او یو ګیلاس اوبه مې ورته وڅښلې. که تاسو هم چېرته کار کوئ نو د کار نه پس اوبه ضرور څښئ. که چېرته داسې کار کوئ چې تاسو نه ډېرې خولې راځي نو بیا په اوبو کې مالګه او چینی اچوئ او هغه څښئ. که ستاسو باډۍ نه چېرته ډېره خوله لاړه شي نو د دې ډېر زیات نقصان دی. نو دلته دا کسان ناست وو د روټۍ په انتظار کې چې اوس به روټۍ راځي او موږ به روټۍ خورو، ټول ناست وو، دمه یې کوله. خو دلته د روټۍ په ځای اعلی قسم چاول راغله، موږ دغه چاولو ته کېناستو، ښه ماړه شو. د چا چې چاول پخ کړي دوی دپاره یوه دعا کمنټ کې ولیکئ، ښکلې غونې دعا ورته وکئ. د چاولو د خوړو نه پس دې ځوان پتیله جوخت ته وتړله او را روان شو. د دې نه پس مې بیا ملاقات دې ځوان سره وشو، کم چې خبرې نشي کولی، څه ده چې تاسو لکه چاړه وایي. ده سره مې د لاسونو په اشاره کې خبرې وکړې، په سمه چې ده پوه شو او ډېر زیات خوشحاله هم شو. زموږ په ژبه چاړهګان هم پوهېږي ترور زویه. همیشه کوشش کوئ چې هر چا ته خوشحالي ورکړئ، لږه خوشحالي ورکړئ، لیکن خوشحالي ورکړئ، هغه په زندګۍ کې خوشحالي راولئ. او همیشه خپل کوشش کوئ چې چاته څه نه څه ښه خبره وکړئ. د دې نه پس د مانځه ټایم ما وي زه مانځه له ځمه، کسان مې دلته لمونځ وکړه، خو ما وي نه ځمه جومات کې به وکړم، جومات کې ثواب لږ سیوا دی. جومات طرف ته روان شوم، چېرته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، او خپل پوره کوشش کوئ چې چاته څه نه څه بده خبره ونه کوئ. همیشه کوشش کوئ چې څه نه څه ښه خبره ورته وکړئ.